څنګه چل دا شیطانان وتړلی شي بیا دی رمضان کې د خلک ګناونه ولي کوي د جنگونه ولي کیږي د نافرمانی نه ولي کیږي بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې رمضان المبارک میاشت راشي د جنت دروازې کولاوي کړلی شي فتحت ابواب الجنه دا الفاظ چرته د بل میاشتې په فضیلت کې په صحیح حدیث کې نه دي راغلي کوم چې د رمضان المبارک پاره کې راغلي دومره الله رب العالمین ته د عظیمه میاشت د دې د اعمال په دې کې نیک اعمال کول دومره الله ته خوښ دي چې دې کې دروازې د جنت کولاوي کړلی شي او د جهنم دروازې بندې کړلی شي او شیاطین بل حدیث کې ورسره راځي ومردة الجن جناتو کې چې کوم سرکش دي دا وتړلی شي د عوام اکثر سوالات کوي تپوس کوي مونږ چېرې دا څنګه چل دی دا شیطانان وتړلی شي نو بیا دی رمضان کې دا خلک ګناونه ولي کوي د جنګونه ولي کېږي د نافرمانۍ نه ولي کېږي بیا نو زما محترم ورونو یو مونږ سره لګېدلي دي شیطانان هغه راته دشمن دی خطرناک وسوسې راچي خو بل یو خطرناک دشمن مونږ سره لګېدلی زموږ نفس کې شرونه شته که نه نبي صلی الله علیه وسلم چې به خطبه شروع کوله او دا به ویلې چې یا الله د خپل نفس د شرون نه پناه غواړم پاره خطبه کې دا جمله ولې ویله د نبي نفس خو ډېر محفوظ وي موږ ته راښیي دا خبره چې ګوره د نفس د شرون نه پناه وغواړئ ولا تکلني الى نفسي طرفة عین د سهار او ماښام اذکارو کې چې کوم یو دعا د هغې اخري الفاظ دا دي یا الله ما دې خپل نفس ته د سترګې د رب په اندازه مه سپاره ځکه دا نفس مې خرابوي دا نفس انسان ته داسې خطرناکې وسوسې ورچوي د ګناهونو لمسه چې دا دې محله کوي نو شیاطین خو وتړلی شو خو دا نفس به ما ورته تړو په دې سرکشه اس کې به ما ورته واګې اچو دا به کنټرولوو ځکه صوم کې معنا هم د دغه پرته ده که نه ده بندش او د حبس او د امساک معنا پکې ده چې دا به کنټرولې دا به بندې